ځوانانو ته خو دومره مه بې احساسه کېږي یار. دا دین چاته پرېږدی، دا اسلام چاته پرېږدی، دا قرآن چاته پرېږدی. ته دعوت نه کې قرآن چاته پرېږدی، ته د اسلام دعوت نه کې اسلام چاته پرېږدی، ته د صحابو دفاع نه کې دا چاته پرېږدی، ته د خپل پیغمبر د ختم نبوت دفاع نه کې دا چاته پرېږدی. ماله به یهودیان راځي اسلام براله ګټي، ماله به سکان راځي هندوان اسلام براله ګټي، ماله به بل خلک راځي اسلام براله ګټي. دا اسلام خو به زه ګټمه، دا اسلام به ته ګټې. دومره غافله زندګي مه تېروه. دا اسلام موږ نه قرباني غواړي، دا اسلام موږ نه وینه غواړي، دا اسلام موږ نه وخت غواړي، دا اسلام موږ نه ټیم غواړي، دا اسلام موږ نه درد غواړي، دا اسلام موږ نه غم غواړي. راځئ ځوانانو چې د اسلام غم په زړه کې پیدا کړو، راځئ ځوانانو چې د قرآن غم په زړه کې پیدا کړو، راځئ چې د خپل صحابه غم په زړه کې پیدا کړو او د دې اسلام او د دې قرآن غم وکړو او د دې دعوت دنیا ته ورسو. دا قرآن دا اسلام په دنیا باندې حاکم کو او د دې حاکمیت په دنیا باندې